الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يوا د ډیرو مهمو ورځونه چې الله رب العالمین انسان ته ورکړي ډیر اجرونه ورکړي هغه د عرفات د ورځې روزه ده او عرفات ورځ کې عموما عبادت کول دي. نبی علیه الصلاة والسلام د روزې په باره کې وایي چې یکفر سنه الماضیه والباقیه. د عرفات د ورځې د غیور روژه چې څوک ونیسي په دې باندې الله رب العالمین د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه معاف کوي. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام په یو بل حدیث شریف فرمایي چې هیڅ یو ورځ داسې نشته چې الله رب العالمین ورکړي ډیر خلک د جهنم نه ازادۍ د عرفات د ورځې نه، او حتی په دغه ورځ باندې الله رب العالمین په انسانانو باندې فخر کوي. یعنی الله رب العالمین ملائکو ته ښیي چې دغه انسانان او زما بندگان وګوره دوی مانه څه غواړي. دغه رنګ یو بل مهم عبادت چې په دې ورځې کول پکار دي چې هغه دعا زیاته کول پکار دي. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې غوره دعا دا د عرفات د ورځې دعا ده. وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې غوره دعا دا د عرفات د ورځې دعا ده، او غوره هغه دعا چې ما ویلې ده او دغه رنګې مخکینی چې کوم انبیا ویل ده هغه دا دعا ده چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. په دې ورځ باندې به عموما سړی نیک عبادات ډیر کوي، خو خاصتا دغه درې عبادات چې ما ذکر کړل چې یوه روژه نیول، دغه رنګې په دغه ورځ باندې دعا زیاته کول، عموما عبادات کول دا پکار وي او کوشش په عبادت کول پکار دی. الله رب العالمین دې موږ تاسو توفیق راکړي چې دې ورځې روژه ونیسو او دغه رنګې داسې اعمال ورکړي وکړو چې الله رب العالمین موږ او تاسې نه راضي شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.